له درس او الولا د معلم سره ده، د مدارس سلسله د معلم سره ده. معلم لکه محرر د ملک سوکاله، د املا ډکه کاسه د معلم سره ده. سلامونه، درودونه، نیکې هیلې او ښې پیرزوینې د نوي افغانستان میډیا درنو لیدونکو او کتونکو. هیلهمند یم چې ټول به روغ رمټ اوسیږئ. دا د یو ځل بیا تاسو زموږ د میډیا له سکرین څخه یا څپې څخه همدا شیبه راسره دغه ویډیو ګورئ او موږ تاسو ته په دغه خپرونه کې دا ځل داسې یو څه رابرابر کړي دي چې په شمال زون کې البته ځانګړي دي، یعنی سپیشل دي. ادبي او فرهنګي خپرونه مو دا ځل چمتو کړې ده او تاسو هم د نیو افغانستان له میډیا څخه کتونکي یاستئ. په دغه ادبي او فرهنګي پروګرام کې خپرونه کې راسره دا ځل په بالخ ولایت کې د چهاربولک له ولسوالۍ څخه داسې یو تکړه او نابغه شاعر دی چې غیر منقوطه شاعري کوي، لیکوالي کوي او پنځونه کوي. نو له خوشبخته، له ښه بخته به یې ووایم، له نیکه مخته به یې ووایم چې له موږ سره په دغه پروګرام کې نصرالله کاتب صاحب میلمه دی او ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړ کوم چې زموږ تر څنګ دی. نو له هر څه نه دمخه قدرمن کاتب صاحب، مشر کاتب صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو او ویاړو چې په بالغ شمال کې دغه ډول یو شخصیت، دغه شان یو کادر له ځان سره په څنګ کې لرو. نو درنو لیدونکو ته او همداراز تاسو ته هرکلی وایو. مننه. زم په خپل وار نیکې هیلې او سلامونه ستاسې درانه حضور ته او لیدونکو ته کتونکو ته ستاسې د دې ادبي فرهنګي برنامې ولیدونکو ته و کتونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. مننه کور ودان. بس زه خدمت کې یم انشاءالله. ډیره مننه کوم قدرمن مشر کاتب صاحب. پیل کې به راته ووایه چې کاتب صاحب د ژمي موسم د شپې ورځې څه ډول دي او څه حالات دي؟ ژوند انشاءالله ښه تېرېږي؟ شکر ده په هر ساعت باندې. خو ژمی ستونزمند و سږکالي ډېر، ځکه ستونزمند و چې یخني ډېره زیاته وه او ډېرې کورنۍ غریبې کورنۍ هم په دې سیمه کې لرو، په ټول افغانستان کې لرو البته. نو د سوځېدو دپاره به څه نه درلودله، خو بیا هم په هر حال شکر ده. خو په خیر اوس یخني تقریبا په تېرېدو ده. نو خدای په کې چې بارانونه وسي او یو ښه خوندور پسرلی راشي. شکر، ډېره مننه چې ښه تېر شو. قدرمن مشر کاتب صاحب، پیل کې به درنو لیدونکو ته ځان ور معرفي کړئ، ور وپېژنئ چې نصرالله کاتب مخکې ما یادونه هم وکړه، که بیا هم په یعنی په لنډو کې ځان لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ چې نصرالله کاتب څوک؟ مننه. زما نوم نصرالله کاتب البته تخلص دی. د چاربولک د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په 1950 کال کې چاربولک ولسوالۍ کې تورې تیږې په کلي کې زېږېدلی یم. زده کړې مې کړي دي د لیسانس تر کچې پورې پښتو ادبیاتو رښتیا نه فارغ یم. ډېر ښه، ډېر ښه. نو ډېره مننه، خدای مو په چارو برکت واچوله، بریالی اوسې. کاتب صاحب، پوهېږو او اورېدونکي به وروسته له دې هم پوه شي چې کاتب صاحب چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، لامل یې څه و او دغه ډګر ته ولې راومودنګل؟ مننه. بیا هم هر څه د یو څه نه سړي په نظر کې راځي. ما د شاعرانو کتابونه لوستله او کوم شاعران چې به مې لیدله، نو ما هم هڅه کوله چې زه باید یو شعر ولیکم، خو د شعر د لیکلو توان راسره نه و. خو بالاخره خدای پاک نظر و چې شعر مې ولیکه یو ورځې. همدغه فرهنګي ادبي برنامې زما د وړکتوبې نه خوښېدلې ډېرې. غوښتله مې چې زه باید لیکوالۍ په برخه کې کار وکړم، د شعر په برخه کې کار وکړم او یو څه لیکنې باید ولرم. انسان دپاره لازمي ده چې یو څه باید شاته ورته پاته وي او خپل هیوادوالو ته، خپل د ملک دپاره، خپل د کور کلي دپاره، خپلې سیمې دپاره یو څه خدمت باید وکړي. بلکل. لامل څه و چې شاعرۍ ته مخه وکړه؟ څه مو د چا اورېدلي وو، څه مو لیکنې مو مطالعه کړې وې چې تاسو ته دغه احساس انګېزه را پیدا شوه، بالاخره پنځونې ته مو مخه وکړه، رجوع مو واوړله او بالاخره تر دغه هدف پورې را رسېدلي یاستئ؟ شعر خو په اصل کې یو الهامي هغه ده چې خدای پاک یو چاته ورکوي. هو ما شعرونه لوستله، مخکې کتابونه مې لوستله د ډېرو شاعرانو، عبدالرحمن بابا کتاب، ملنګ جان کتاب
د سید عبدالخالق کندهاري کتاب چې هغه په دې وروستیو کې بیچاره وفات سو، ډېر یو تکړه شاعر د، تاسې به شعرونه لیدلي یا به مو نه لیدلي. همداسې بعضې برنامو کې به مې د شاعرانو نه شعرونه اورېدله او بعضې نعتونه به مې اورېدله و. ما به هغه وخت کې دا فکر کوو چې دا شعر څه رقم باید سړی ولیکي، حتی د لیکلو هغه طریقه هم نه راتله. خو کله کله چې مطالعې ډېرې وکړلې، بعضې چفترونه وه، بعضې کتابونه وو چې شعر په څو طریقو تقسیم شوی و، چې غزل دی و، مثلا نظم دی و، مثلا لنډۍ دی و، مثلا. وروسته بیا مې چې هڅه وکړله بیا مې شعر ولیکئ د ګوتو په شمېر باندې مې څو بیته ولیکله. وروسته مې بیا ورپسې غزلونه ولیکله یو نیم. وروسته مې بیا پسې، خو هغه وخت کې ما لا بیټوکو غزلونه نه وو لیکلي، بیټوکو شاعري ته مې هڅه نه وه کړې. انشاءالله په نورو برخو مو هم راڅرخېږو، خبرې کوو. نو کاتب صاحب پیل کې دی که یو غزل درنو لیدونکو ته ورپېرزو کړې او وایو چې هغه هم غیر منقوط یا بیټکو غزل درنو لیدونکو، نو کاتب صاحب تر ډېره حده پورې په غیر منقوط یا بیټکو غزلونو باندې ډېر کار کړی دی. انشاءالله چې د غیر منقوط سند کې څه چې لیکلي دي هغه کاتب صاحب له تاسو څخه اورو. نو مهرباني. مننه کور ودان. زه به یو غیر منقوط سند غزل تاسو ته ووایم چې 114 غزل مې ده. له درسه ولوله د معلم سره ده، له درسه ولوله د معلم سره ده، د مدارسو سلسله د معلم سره ده. معلم لکه محرر د ملک سوکاله، معلم لکه محرر د ملک سوکاله، د املا ډکه کاسه د معلم سره ده. هر ملک لکه ځلا دی له علومو، هر ملک لکه ځلا دی له علومو، د علومو رساله د معلم سره ده. د ملک لره لومړی علم حاصل کړئ، د ملک لره لومړی علم حاصل کړئ، سمدلاسه وسوسه د معلم سره ده. سول العلم کړئ حاصله مددګاره، سول العلم کړئ حاصله مددګاره، که رسوله او وعده د معلم سره ده. احساس مو د درسو لره اساس کړئ، احساس مو د درسو لره اساس کړئ، سمدره هم مسئله د معلم سره ده. څومره عالی. او دا یو غزل دی زما. ډېر ښه. کاتب صاحب داسې شمېر کره شمېر درته معلوم دی چې تاسو یعنی غیر منقوط غزلونه مو چې لیکلي دي په دغه فورم کې، شمېر به یې څومره وي، کوم سرحد ته رسېدلی؟ غیر منقوط سند چې کوم شعرونه مې لیکلي، غزلونه مې لیکلي دي، په ټوله کې 122 پورې دي، چې دا 122 له جملې نه دغه 113 غزل چې تاسو ته مې ویلې. څومره موده کې به مو لیکلی وي؟ داسې ورځې راغلي چې د ورځې ما 3 غزل هم لیکلي دي. ماشاءالله. خو یو 2 کاله به شاید پخوا کې نیولي، 2 کالو په موده کې یا زیاته کم، خو دا 2-3 کاله چې نه دي مې لیکلي، کولی شم چې نور هم ولیکم. یو ټولګې په کچه مې لیکلي دي. ډېر ښه. هماغه ټولګې چاپ ته پته مو انشاءالله. نو کاتب صاحب دا څه الهام را پیدا شو چې بیټکو یا غیر منقوطه شاعري تاسو وکړئ؟ ځکه ډېر محدود کسان په ټولنه کې په افغانستان کې موږ وینو یا لیدلي مو دي چې ورته ډول پنځونه کوي یا غزلې لیکي. کوم استاد مو درلوده په دغه شعر استاد و، استاد داسې استاد مې نه ده لرلی چې ما ته لارښوونه کړې، داسې استاد لرم چې د هغه نه مې اورېدلي دي او ما ته انګېزه را کړې ده. یو سیمه ییز شاعر و، زموږ ستاسې د سمت و په دې مزار، هغه په دري ژبه باندې داسې یو 2-3 بیته یو ورځې ویلې، ما تلویزیون پردې نه ولیده. دا غیر منقوط، خو هغه غیر منقوط هم نه ورته ویلی چې زه همداسې بیتونه وایم لیکم چې هغه ټکي نه لري، نقطې نه لري که نه. ما وروسته ورته پام شو چې دا غیر نقطې کم حروفونه دي چې هغه نه سړی هماغه ما ته انګېزه سوله، بیا مې په دې باندې کار وکړ او شوق مې درلوده چې زه یې ولیکم. وروسته خدای پاک مهرباني وه، بس بیا مې ولیکله، ښه غزلونه مې ولیکله. د 13 حروفو څخه یا 12-13 حروفو څخه همدغه غزلونه ما لیکلي غیر منقوط سند کې مې استفاده ورڅخه کړې ده. صحیح ده. نو ډېره مننه کوم کاتب صاحب. دا هم راته ویلی شي چې شعري ټولګه مو تر دا مهاله پورې چاپ کړې ده، نه مو د چاپ کړې؟ کوم پلان تصمیم څه شته ورته که نه لرئ؟ زما د شعر 2 ټولګې مې چاپ ته چمتو دي او 2 کتابه مې نور هم چاپ ته چمتو دي چې هغه نثري لیکنې دي، تر اوسه پورې چاپ نه دي. نه، همدا غیر منقوط سند هغه ته لیواله یم او په دې باندې مې ټینګار دی چې دا باید چاپ سي.
نو ورته انتظار یو نو چې کله به چاپ شي له خیره چاپ ته چمتو دي مقصد صحیح ده. ډېره مننه. د دې ترڅنګ په نورو کومو برخو کې مو کاتب صاحب ډېر کار کړی ده، مثلا راشو نظم ته یا نثري لیکنې چې دي دا هم که لږ وضاحت سپیناوی ورکړئ په دغه برخه کې په کوم فورمونو قالبونو کې تاسو نور کار کړی؟ په نظم کې مې دونه ډېر کار نه کړی، ډېر محدود نظمونه به مې لیکلي خو بېلګې اوس فعلا را سره دلته نشته چې غزل مې ډېر لیکلي دي غیر منقود سند کې، او په عامه شاعري کې مې هم ډېرې غزلونه لیکلي دي، هغه کې هم نظمونه شته دي، هغه هم د یو ټولګې په کچه مې لیکلي دي، او ټپې مې هم ډېرې لیکلي دي خو ډېر ور سره نور دي. په نثري لیکنو کې ستانکزی صاحب ما باید ډېر کار کړی وای، ځکه چې ما ځانګړتیا مې درلودله، کوشش مې کوو چې زه باید ډېر کار وکړم، خو د ناتوانۍ سره خدای مه کړه مخې چې اقتصاد په کار ده، امکانات په کار دي. نو دوه ټولګې مې د نثري لیکنو دي چې یو مې د چاربولک ولسوالۍ د معارف پېژندنه ده چې هغه کې د چاربولک ولسوالۍ د مدرسو تاریخچې، د مکاتبو تاریخچې، روغتیایي کلینیکونه دي او لرغونې زیارتونه چې ګمبزې لري چې ډېرې پخوانۍ 300-500 کاله مخکې ګمبزې دي، او لرغونې جوماتونه دي چې هغه ګمبزې ورباندې ولاړې دي، د دې په تاریخچو باندې مې کار کړی دی. او د چاربولک څه ناڅه وجې تسمیه مې پکښې رانغښتې ده، هغه هم چاپ ته چمتو دی. هغه کتاب مې 400 مخه کتاب راغلی دی، 150 انځور لري. یو کتاب مې بل هم د نثري لیکنو چمتو کړی دی چې هغه کې یو ګڼ شمېر بلخي مشران خلک وي پخواني چې د هغو پېژندنې مې راغونډې کړي تذکرې په ډول باندې، هغه هم چاپ ته چمتو دی. بلکل. نو درنو لیدونکو، مشر کاتب صاحب واقعیت چې په هره برخه کې کار کړی ده، خو یو څه چې په افغانستان کې متاسفانه تاسف وړ دی چې هغه یعنی مالی امکانات نشته، اقتصادي برخه یو څه نیمګړې ده. نو قدرمنو لیدونکو، هغه هیوادوال یا مثلا تاجران که څوک غواړي چې له مشر کاتب صاحب سره د کتابونو د چاپ په برخه کې مرسته وکړي، د سکرین پر مخ باندې تاسو زموږ د واتساپ شمیره کتلی شئ، اخیستلی شئ، او کولی شئ چې بیا کاتب صاحب سره هم زموږ له اړخ نه ورسره مرسته وشي او دا کتابونه یې هم د چاپ په ګاڼه باندې سمبال شي. نو کاتب صاحب ډېره مننه. راځه یو بل غزل دی او هغه هم غیر منقود سند چې بل څه دی، ځکه چې خبرې ډېرې نه شي، اورېدونکي له دغه شعر و شاعرۍ څخه هم برخمن شي او دغه مینه یې ورباندې خړوب شي. مننه. ډېر کم کسان دي چې غیر منقوده شاعري کوي. هو ممکن لیکل یې ډېر ګران کار دی. د غیر منقود سند بغیر د تورو هغه حروفونه ته اوس یو ځای کوه، هغه نه کلمه جوړه او جمله جوړه او بیت جوړه، بیا دا ډېر رښتیا مهم کار دی. ستانکزی صاحب دا وطن خو جګړو هم ډېر ځپلی دی. ما سره همیشه دا احساس دی چې باید د سولې په تړاو باندې هم زه باید شعرونه ولیکم. نو ما دلته یو د سولې په تړاو باندې مې هم غیر منقود سند کې ډېر غزلونه لیکلي چې دا 106 غزل دی د سولې په تړاو دی. دې کې مې داسې لیکلي دي چې د مرورو سره سوله لار د حل ده. د مرورو سره سوله لار د حل ده، سوله کلا د هر کاله او د محل ده که نه. سوله د لارو د مرور لره ځلا ده، سوله د لارو د مرور لره ځلا ده، سوله د درس او د سواد لره عسل ده، سوله د ځمکو او حاصل لره اړم ده، سوله د ځمکو او حاصل لره اړم ده، سوله د کار او د کارګرو سره مل ده، سوله د ملک او سردارو لره معاصره، سوله د ملک او سردارو لره معاصره، د هر مالدار لره هوس لکه ململ ده، سوله وصال د هر سالې د لمداره، سوله وصال د هر سالې د لمداره، سوله د عصر د موسم لکه سورګل ده، سوله حصار د هر ځواک او د سردار ده، سوله حصار د هر ځواک او د سردار ده، سوله د لمر لکه طلوع د سواحل ده. دا مې یو 106 غزل دی غیر منقود سند د سولې په تړاو مې لیکلی دی. نور مې هم لیکلي سولې په تړاو باندې ډېر نرمه سره سره. ډېره مننه. کاتب صاحب دا هم ووایي چې غزلې مو تر ډېره بریده څو بیتونه تشکیل شوي جوړ شوي په جوړښت کې څو بیته دي؟ د ادبي لحاظ څخه چې کوم معیار د غزلو دپاره ټاکل شوی دی د 15 بیتونه حتی د 4 بیتونه نیولې ته 12 بیتو نهایت تر 15 بیتو پورې. خو ما د
15 بیتونه 4 بیتونه نیولې د 8 بیتو 9 بیتو پورې ما غزلې لیکلې دي په غیر منقوط سند کې او په عامه شاعري کې لیکل کېږي 12 بیته 14 بیته 16 خو هغه غزل باید د 15 شپږ بیته هم کفایت کوي چې مفهوم پکې افاده سوی وي او څه چې شاعر غواړي هغه په ځای پر ځای کړي 15 بیته شپږ بیته هم بس کافي دي. یقینا همداسې ده. کاتب صاحب په شعر کې تر ټولو مهم عنصر ستاسو لاندې کوم شی دی چې هغه باید وکارول شي؟ یعنی قافیه، ردیف، آهنګ، وزن. استانکزی صاحب په شعر کې مخصوصا په غزل کې قافیه خو مهمه ده په واقعیت سره او آهنګ مهمه دی، سیلابونه مهمه دي تر ټولو. خو کله کله بیا د سیلابونه ما چې کوم لیکنې کړي دي سیلابونه بیا د آهنګ سره کله کله سر نه خوري. یو مصري که ولیکې په ته ورته مثال بل مصري که همدا سیلابونه ورته پوره کړي، مثلا مصري 10 سیلابه ده بل مصري هم ته ورسره 10 سیلابه لیکي، دغه بعضې مصریګانو بیا خپل آهنګ د لاس ورکړي. بیا کولی شي چې یو سیلاب په د دویمه مصري کې که ضروري ور زیاتې کړي یا په اوله مصري کې زیاتې په دویمه کې همداسې د آهنګو د آواز سره بیا څه سیلابونه هغه کوي ماچ خوري مطلب توپیر پکښې راولي. بیا په سیلابو کې توپیر باید راشي. په ټوله کې ستاسو لاندې دغه شعر برخه په څو صنعتو باندې ویشل شوې؟ څه معلومات شته ستاسو؟ په دې اړه مې ډېره څېړنه نه ده کړې، خو ما چې کوم وخت کې مطالعه کړې وي وخت کې 25 صنعته وه چې په هغه کې د غیر منقوط صنعت راغلی دي او د قلب صنعت راغلی دي، د سجع صنعت راغلی دي، په دې کې د افراد صنعت راغلی دی او منقوط صنعت چې هغه ټول ټکي ولري. داسې صنعت هم سره داسې بیتونه د حروفونه دي چې بیتونه خلک ورنه لیکي، بعضې شاعرانو لیکلي دي چې هغه ټول حروفونه یې ټکي لري، د غیر د ټکي حروف نه هغه کې استفاده نه ده سوې. او بل د واسع الشفتین ورته وایي یو صنعت ته چې هغه کې چې څونه ته هغه شعر لولې وایي دا شونډې نه وصلېږي یو بل سره، یعنې خلاص و دې صنعت کې هم غزلونه لیکلي دلته ستا دې راسره وسپېلن یو غزل یې ستا دی. ښه، هغه هم که چمتو اوسېږي کاتب صاحب چې هغه هم درنه واورو او درنو لیدونکو ته به یې هم وړاندې کړئ چې خوند واخلي او آګاه شي ورباندې پوه شي چې دا څه ډول شعر دی. واسع الشفتین صنعت هغه صنعت دی چې په لوستلو کې شونډې یو بل سره نه وصل کېږي، شونډې لري هغه حروفونه په دې کې استفاده کېږي چې شونډې سره نږدې نه کړي. دا یو صنعت دی چې دا لیکل یې ګران کار دی. یقینا دې ته هغه ځانګړي حروفونه به راټولوي او په هغو فکر کوي او کلمه به جوړوي، جمله به جوړوي، بیا به بیت ورنه جوړوي او همداسې به غزل. زه به یې وبوایم ستاسو په اجازه. مهرباني ارشادونه. وزړګي ته رانږدې جانانه راسه، وزړګي ته رانږدې جانانه راسه، تا چې کړي وې وعدې جانانه راسه. ډېر ښه ډېر ښه. هره ورځ راته یادېږي نه هېرېږي، هره ورځ راته یادېږي نه هېرېږي، که ته نه کوې نخرې جانانه راسه. ګوره چې شونډې نه وصلېږي په دې حروفو کې. بالکل ما پام ده چې شونډې نه وصلېږي. اختر دی خوشحالي د اداګانې، اختر دی خوشحالي د اداګانې، که غواړې سرې جوړې جانانه راسه. اختریزه سلسله د دیدن کېږي، ډېر ښه. اخري اختریزه سلسله د دیدن کېږي، که رڼا وي که تیارې جانانه راسه. زه وصولې ته لیواله او خوشحاله، زه وصولې ته لیواله او خوشحاله، که نور کوي جګړې جانانه راسه. دا غیر دغه واسع الشفتین صنعت یو غزل دې برخه کې هم غزلونه لیکلي دي. څومره به وي دغه برخه کې؟ یاره د ګوتو په شمېر به وي تقریبا، ډېر مې نه دي لیکلي، خو غواړم چې نور هم ولیکم. واقعا چې دا یو ډېر سخت کار ده چې شونډې نه وصلېږي، همداراز غیر منقوطه بېټکه شاعري. تاسو مخکې یادونه هم وکړه چې کسان داسې شاعران هم شته لیکوالان چې هغوی مطلب په داسې غزلو کار کوي چې ټول حرفونه یې ټکي لري، مطلب ټکي لري. او داسې شاعران هم ډېر کم دي، محدود دي. داسې کوم چا که لیکلي کوم چا لیکلي و چې افطار کې مې لیدلي وو، خو ما هغه ته پام کړی و. ډېره مننه. کاتب صاحب دا هم راته ووایه چې اوسني شاعران ځوانان څنګه روان دي، څه ډول شاعري پر مخ روانه کړې ده؟
د اوسني شاعران ستانکزی صاحب بیا هم آفرین، زه والا د ځوانانو ته هغه یم آفرین په ځکه ورته وایم چې په داسې شرایطو کې چې دا وطن د جګړو وطن دی، اقتصادي حالات دي، محصلین ته مالي امکانات نه لري، خو بیا هم دوی مینه لري د خپل ادب سره، په پښتو برخه کې شعر لیکي، ښه شعرونه لیکي، اکثره د هیوادنۍ د مینې په اساس باندې شعرونه لیکي، د خپل مینې په اساس باندې شعرونه لیکي، غزلونه لیکي. اورېدلي مې دي، لیدلي مې دي د بعضو بلخي شاعرانو ټولګې هم چاپ شوي دي، تاسو ته معلومات شته دي. نو زه ورنه خوشحاله یم، بیا هم آفرین یې، کور یې خدای دې کامیابه لري، نور هم ورته په تمه یو چې نور هم کار وکړي خپل ادب او فرهنګ ته. بالکل ډیره مننه چې را سره یاستئ. کاتب صاحب وروستیو شیبو کې یو دغه پروګرام راتړو، نو د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې دغه وروستیو کې چې کوم تحولات بدلون په افغانستان کې سیاسي رامنځته شو، شاعري مو ټکنۍ شوې ده، څه لیکئ دې وروستیو کې مو لیکلي دي او که داسې څه نشته؟ ستانکزی صاحب خدای پاک دې جګړه په افغانستان کې نور هېڅ نه راولي. امین. هو دغه څو کاله جګړې چې وې بالاخره تر دغه تحوله پورې ستونزې ډېرې وې. ما دا څه درته ووایم، تقریبا یو 2 کاله به زیات وکم چې ما شعر نه دی لیکلی، یو ټپکه ولیکم، شپې ناستې مې یو مطالعه کوم یا یو څه ووینم، یو ټپکه ولیکم، یو بیت یو 2 بیته که ولیکم، نوره غزل مې نه دی لیکلی تر اوسه پورې. نه پوهېږم چې په کومه برخه کې زه اوس شعر ولیکم. خدای مو بریالی الله کور د ودان. کاتب صاحب نو راځه د خپرونې په دې وروستیو کې که راته 1-2 غزله که در سره نور هم وي هغه هم درنه اورو، او بیا له درنو لیدونکو او کتونکو سره مخه کوو. نو تاسو هم غوږ شئ چې کاتب صاحب موږ او تاسو ته څه وړاندې کوي. یو غزل دم د غیر منقود سنت یو غزل دی، شمېره یې را سره نشته چې دا به نه پوهېږم چې 102 غزل به وي، خو اکثره غزلونه زما دې کې مې داسې لیکلي دي ستانکزی صاحب چې هر ګل د سواحل لکه معطر دی، هر ګل د سواحل لکه معطر دی، هوس د سواحل سهار له لمر دی، سمه هوا د هر ډګر لره سوکاله، سمه هوا د هر ډګر لره سوکاله، سمسور د هر مالدار لره ګودر دی. سمه هوا د هر ډګر لره سوکاله، سمسور د هر مالدار لره ګودر دی، د کمر هره هوسۍ له مسکا ډکه، د کمر هره هوسۍ له مسکا ډکه، هر طاووس د سواحل لکه سامر دی، هواره هره لار د سوداګرو، هواره هره لار د سوداګرو، سمډګر لکه ململ د هر عسکر دی، د ملک سوله مدام لکه معوا ده، د ملک سوله مدام لکه معوا ده، د معوا لره اسلام ورکړی سر دی. ډېر ښه ډېر ښه. اندام یو غیر منقود سنت یو غزل و. او په دوام یې بل هم اورو کاتب صاحب چې بل کوم غزل دغه هم غیر منقود به وي، زه فکر کوم بل سره پاتې به نه وي نشته. نو خیر په هر حال سعیده، نو یو به دې له ټلیفون نه راواخلو چې وروستی غزل دې شي چې کاتب صاحب یعنی د وروستي غزل په توګه موږ ته غیر منقود غزل وړاندې کوي چې دا هم ورڅخه اورو. نو درنو لیدونکو ته امره چې د کاتب صاحب له غیر منقودې شاعرۍ څخه مو خوند اخیستی وي، دا نو واقع چې سخته کار ده او ځانګړی کار ده چې کاتب صاحب داسې یو کار کړی ده چې هغه هم په شمال زون کې، هغه هم بیا په داسې یو سیمه کې چې د جګړې لومړی کار کوه چاربولک ولسوالي نه. نو کاتب صاحب راځه وروستی دې څه دي چې هغه موږ درڅخه واورو؟ وروستی د یو غیر منقود سنت یو غزل دی، دا مې د معلول په برخه کې لیکلی دی. موږ ملک خو د شهیدانو د معلولونو کور دی. متاسفانه دا مې یو 100 غزل دی. د معلول د درد احوال واوره حاکمه، حاکم مخاطب نیولی دی. بالکل حاکمه. د معلول د درد احوال واوره حاکمه، د ملک د معلول سوال واوره حاکمه، د ملک د هر معلول احساس سالم دی، د ملک د هر معلول احساس سالم دی، د احساس ادا هر حال واوره حاکمه، هر صالح معلول د ملک لره وصال دی، هر صالح معلول د ملک لره وصال دی، د معلول حال د وصال واوره حاکمه، هر معلول د ډګر درد مدام ګاللی،
هر معلول د ډګر درد مدام ګاللی همدا کلام د ډګروال واوره حکیمه. واه دغه واید بیا ورو. هر معلول د ډګر درد مدام ګاللی همدا کلام د ډګروال واوره حکیمه. معلول د حماسو لاره رصد کړه. معلول د حماسو لاره رصد کړه د هر حماس معلول کمال واوره حکیمه. هر د ګلو د معلول لره اهدا کړه. هر د ګلو د معلول لره اهدا کړه د معلول تمه د میډال واوره حکیمه. بس همدا یو اخرنی غزل شو. ډیره مننه کاتب صاحب. یعنی تاسو په هره برخه کې یو قشر ته که نارینه وي که ځوانان وي که سپین ږیري وي که سوله وي جګړه وي معلولونه وي یعنی هر چاته مو یو څه لیکلی دي. مطلب په هیواد کې چې سړی ژوند کوي هیواد خو د یوې برخې څخه نه تشکیل د ډېرو برخو څخه تشکیلیږي. هیواد کې دردونه زیات دي. هر څوک درد لري هر څوک احساس لري هر څوک مینه لري. باید د ټولنې و ټولو برخو ته سړی پام ولري. شاعر کار کوي که لیکوال کار کوي که خبریال کار کوي که عالم کار کوي که حتی د پوهنتون استادان ټولې برخې باید سړی په نظر کې ولري. رښتیا ده همداسې ده. نو کاتب صاحب ډیره مننه کور د ودان چې راغلی زموږ دغه ادبي او فرهنګي پروګرام کې در سره ګډون وکړ او اوریدونکي هم ستاسو له ژوند څخه ستاسو له شاعرۍ څخه فرهنګي فعالیتونو څخه خبر شول برخمن شول. نو راځه مخامخ کیمرې ته ما او تا ناست یو هیوادوالو ته څه پیغام لرئ؟ اوسنۍ حالاتو کې باید موږ او تاسو له کومې لارې څخه کار واخلو د حل لاره به څه وي؟ مننه استانکزی صاحب. هیوادوالو ته زما دا پیغام دی چې په لومړي سر کې باید و علم ته کار وکړي. په دویم برخه کې باید و اقتصاد ته کار وکړي. دا دوه برخې دي چې د دې دوه برخو دپاره موږ کار وکړو انشاءالله د ستونزو څخه به بهر ووځو که نه. د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې درسونه ووایي ښوونځیو ته حاضري ورکړي پوهنتونونو کې غیر حاضري ونه کړي او درس ته کې نتیجه باید ولري مثبته نتیجه باید ولري. همدغه مې هیله ده ورڅخه. نور د یو سوکاله سوله ییز افغانستان په هیله. مننه خیر اوسې. او کاتب صاحب موږ ته څه وینا لرئ د یو مشر په توګه؟ موږ ځوانان یو. تاسو ته همدا زما وینا ده چې تاسې باید ډېر پامي ډېره باید غټه لویه حوصله ولرئ. بیا ما پرین چې ستاسې حوصلې ته زه ستاسې فعالیتونه وینم په رادیوګانو کې په تلویزیونونو کې. نو ډېر خوشحاله یم. همدا ملک تاسو غوندې ځوانانو ته هم ډېر ضرورت لري. تاسې هم باید ډېر پام ولرئ په خپل ملک خپل سیمې ته. مننه کور ودان. خوشحاله اوسې کاتب صاحب. ډېره مننه. بس خدای مو بریالی لره. کوره بعد چې راغلی زموږ لیدونکو سره مو د زړه خواله وکړله. قدرمنو درنو لیدونکو او کتونکو د نوي افغانستان میډیا مینوالو له تاسو هم ډېره مننه چې له موږ سره مو د مشر او قدرمن نصرالله کاتب صاحب مرکه واورېدله. نو دا وه د نن ورځې مرکه چې ستاسو حضور ته وړاندې شوه ادبي او فرهنګي مرکه وه چې تاسو هم واورېدله. نو تر بیا ولې خپرونې پورې مو په لویه مهربانه خدای سپارم. ښه د ودان اوسئ د یو سوکاله افغانستان په هیله.